السلام علیکم دوستانو، نن در سره د خپلې خوښې د واده د رشتې کولو یوه بهترینه وظیفه در سره شریکه کوم چې دا وظیفه ده د اسم اعظم یو کوچنی غوندې آیات ده. که څوک غواړي چې د خپل د زړه خوښي واده رشته ورته پیدا کړل سي یا خپل محبوب ده ته مثلا وصل سي، دا یوه وظیفه دې کوي. دا وظیفه دې د سهار له لمانځه نه بعد په پابندي سره کوي، انشاءالله چې چیرې دی رشته غواړي هلته به دې د رشته وسي. په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دی رشته کول غواړي هلته رکاوټ وي، فاصلې وي، هغه د ختمېدلو لپاره نهایت آسان او طاقتور او مجرب عمل ده. دا عمل ډیرو ازمویل سوی عمل ده، ډیرو کسانو کړی ده او خپل دغه ضرورت، خپل دغه حاجت یې ورباندې پوره کړی ده. خپل محبوب ته وصل سوی ده او خپل محبوب یې د ځان کړی ده. نو که تاسو هم غواړئ چې خپل محبوب د ځان کړئ او خپل د خوښۍ رشته پیدا کړئ، خپل د خوښۍ نکاح پیدا کړئ، خپل د خوښۍ واده پیدا کړئ، خپل د خوښۍ کوزده پیدا کړئ، نو د دې وظیفې ورد، د دې وظیفې عمل شروع کړئ پر هغه طریقه باندې کوم چې زه نن له تاسو سره شریکه کوم او تاسو ته یې درښایم. او کوشش وکړئ دا وظیفه له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، خپله یې هم وکړئ، نورو ته یې هم ور وښایاست. دا ډېر بهترین عمل ده او دا د الله پاک جل جلاله به پر یو انسان باندې مهرباني وي، دا به د انسان یو خوشبختي وي، یو قسمت به یې وي چې کوم انسان ته د خپل خوښي رشته پیدا کړل سي. د خپل خوښي نکاح، د خپل خوښي رشته کول د الله پاک جل جلاله له طرفه یو ډیر غټ نعمت ده چې د دې نعمت شکر ادا کول امکان نه لري. ځکه چې کم انسان تاسو وګورئ په زندګي کې، کم انسان چې په خپله خوښۍ باندې رشته نکاح کړې وي د هغه په زندګي کې مشکلات نه راځي، د هغه په زندګي کې جنجالونه د ده د کوروالا تر مابینځ بې اتفاقي، اختلافات، جګړې هیڅکله نه راځي او هغه دوه پر زندګي باندې داسې خوند اخلي چې هیڅکله په ژوند نسي سره مړېدلی، یو له بله نسي سره بیزاره کېدلی. دا په ډیره خوندوره طریقه، په ډیره خوشحاله طریقه سره خپله زندګي مخته وړي. ولې؟ ځکه چې دوی یو له بله د خپل په زړه په خوښي سره خوښ کړي، یو بل یې انتخاب کړي. دا یاد ساتئ، کم کس چې یو شی زړه ته قبول وي او هغه یې خوښ وي او هغه بیا ورته میلاو سي، ورته وصل سي، دا انسان بیا ډیر خوشحاله وي، د دې انسان زندګي بیا ډیره خوندوره وي. خو خدای مه کړه که کم انسان یو ځای رشته کول غواړي، خوښ یې وي یا یې زړه ته یې څه مقبول وي، خوښ یې وي، خو هغه یې له لاسه ووځي، دا انسان بیا ټول عمر افسوس کوي. دا انسان مثلا چې کم ځای کې د ده رشته خوښه وي یا زنانه، یا مثلا زنانې یو ځای هلک خوښ یا هلک یو ځای زنانه خوښه، خو بیا هلته د دوی د زړه موافق نسي ورته میلاو، بل چاته ځین ولاړ سي، نو بیا دا انسان ډیر افسوس کوي. بیا که څلور ودونه نور هم دی وکړي د هغه مینه نسي ورباندې ماتولی، بلکې د ده د زړه چې کم شی خوښ و هغه د ده له لاسه ووتی. نو موږ به دا دعاګانې وي چې الله پاک جل جلاله د هر هغه انسان ته، هر هغه زنانې ته د خپل د زړه د خوښۍ موافق خاوند ور پیدا کړي او هر هغه هلک ته د خپل د زړه د خوښۍ موافق خپله رشته، کوروالا، صاحبه الله تعالی ورته نصیب کړي. او تاسو به دا یو بیان هم د مولانا نور الدین آغا چې ډیر مشهور ده، یو بهترین عالم ده، د هغه به تاسو اورېدلی وي چې کله یو انسان ته مثلا پر طبیعت د انسان پر زړه باندې یو نکاح رشته نه وي جوړه او هغه دته وصل سي، هغه انسان بیا ډیر په تکلیف، هغه انسان زندګي ډیره ترخه وي، د هغه انسان ژوند ډیر تریخ وي. خو دغه چاته چې مثلا د خپل زړه موافق یا زنانه یا د خپل زړه موافق خاوند داسې چاته پیدا کېږي، دا ډیر کم دي او هغه به د الله پاک جل جلاله له طرفه یوه مهرباني وي چې پر دې انسانانو باندې کېږي، الله پاک جل جلاله یې دا وکړي. نو که تاسو هم کول غواړئ له دغه څخه ځان یعنې خلاصول غواړئ چې مثلا تاسو خبر نه یاست، دوی تاسو ته نکاح وکړي، ستاسو د طبیعت خلاف وي، ستاسو د زړه خلاف وي،
ان شاء الله دا یو عمل که تاسو په ژوندۍ کې جاری او ساری وساتئ نو دا ډېر بهترین عمل د دې په کولو سره الله پاک جل جلاله تاسو د زړه نکاح الته وکړي کوم ځای کې چې تاسو خوښوي. نو کوشش وکړئ د سهار لمونځ به په پابندي سره کوئ، که هلک که نجلۍ، که نارینه که زنانه. مثلا زنانه خاوند غواړي او هلک کوروالا غواړي، مثلا هلته یې غواړي چې د زړه موافق وي، مابینځ کې رکاوټونه فاصلې ټول ختمول غواړي. د سهار له لمانځه نه بعد د هره ورځ تر هغو پورې چې څو د ده رشته کېږي 50 واره د دا تورې وایي. ورته ګورئ زه درته ووایم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. دا یو آیات دی 50 واره هر ورځ د سهار له لمانځه نه بعد وایي. لغه نه بعد د خپل رشتې په باب، د نکاح په باب، د خپل خوښۍ د رشتې په باب باندې دعا کوي چې یا الله هلته را نصیب کړي چیرې چې زما خوښه ده. ان شاء الله دا عمل چې تر هغه پورې دی کوي چې څو پورې د رشته کېږي، رشته به ان شاء الله هلته وشي کوم ځای کې چې د زړه ته خوښ وي. که پوه سواست په دې باندې چې زما د رشتې د نکاح وخت را نږدې ده نو دا وظیفه په هغه دوران کې کوئ، ان شاء الله هلته به مو نکاح رشته وشي چیرې ستاسو غواړئ. نو دوستانو دا و بهترینه وظیفه د نکاح د رشتې په باب باندې له نورو سره هم شریکه کړئ. پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.